بكم ان شاء الله. ها کیمرې ډېرې دي ټول روانه کې سر بخور مره خورم صحیح لومړی دا چې یو ځل بیا راشد خان لوبډل مشرۍ څخه لرې شو تاسو لوبډل مشر شوئ یو ځل مخکې هم لوبډل مشر شوئ په تېر یو کال کې تقریبا څو وار د افغانستان لوبډل مشران داسې وخت هم راغی چې لوبې ونه کړه خو بېرته لوبډل مشرۍ څخه لرې شو څومره په دغه پرېکړه باندې راضي شته او آیا دا به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره د ښه والي لپاره ښایي چې دومره زر د لوبډل مشران هغه کته یو بل ځای کې بدلون راوړي بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې ټولو محترم لیدونکو سلامونه احترامات او نیکې هیلې. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه په دې یو کال کې موږ څومره کپتانان تقریبا در شول. کرکټ دی کرکټ بورډ خپل یو تجربه کړې مختلف کسان کپتان کړي امتحان کړي به کېدای شي دغه په وجه کرکټ بورډ دوباره ما اعتماد کړی څنګه چې هغه تیر څلور کله کېدای شي ما لیډرشپ کتلې د ټیم پرفارمنس کتلې نو په دې اساس امکان لري چې مخکې کوم T20 ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا دغه لپاره یو تجربه کار کپتان دی واپس راولي نو دنیا په هر کرکټ کې څنګه تیر د فیصله وشو تر هغه پورې سپور نه خو دا فیصله ولې شوې ده چې دا جواب تر اوسه پورې ماته نه دی ملاو نو شاید په دې اساس باندې کرکټ بورډ د اعتماد دوباره ما باندې اعتماد کړی چې راشه خپل لیډرشپ کوم ټیم مختبو هغه کوم درنه پوښتنه کوله جواب د زما طرف د راشد خان لري کول آیا خلوب د مشر نو څنګه دومره سره راشد خان که تاسو ګورئ هغه د نړۍ یو بهترین بولر دی چې هغه د ټیم لپاره ډېر زیات مهم دی ځکه چې کله هم زه کپتان وم نو راشد خان پرفارمنس ډېر زبردست و تقریبا زما ټیم تقریبا 40% وینینګ به شو راشد خان ما سره په بولینګ کې کو نو کرکټ بورډ شاید هم دې ته فکر و چې راشد موږ لپاره څه کی کارت چې هغه موږ ته پرفارمنس وکړي موږ میچونه وګټو نو هغه نه غوښته چې ډبل پریشر په واچي وایس کپتان دی ان شاء الله موږ به کوشش دی زما اولم پلان دا چې زه افغانستان ته چې کله هم زم یو بهترین کپتان ورته روزله پرېدم نو شاید راشد خان د سره خپل ما تخکاری ګمان کوم چې اوس ریلیکس نو ګمان کوم ځکه چې ما سره راشد خان خپل په هند کې موغید نو هغه چې څومره سټریس کې دی وجه نو کوشش هم دا چې ما سره وخت تیر کې او د کپتانی مشورې را سره وکړي خو ان شاء الله هغه موږ افغانستان انده کپتان تاسو ټول د معلومات نشته چې ځوان دی موږ فیوچر دی نو ان شاء الله ما به کوشش هم دی چې کله ما سره د وایس کپتانی د ما زو سره کېنم خبرو سره هغه تجربه چې کوم خپل سره شریک کوم په نړۍ کې هیڅ کلم یو کپتان بل کپتان سره هیڅ کلم تجربه نه شریک خو الحمدلله موږ افغانان یو موږ ټول خواري او مهنت د افغانستان لپاره چې باید موږ افغانستان لپاره سیستم جوړ نوې وظیفه چې تاسو ته وسپارل شوه په کوم فارمټ کې شلو ریزم لرو ټیسټ هم لرو ون ډے هم لرو ګمان کوم چې درې ونه فارمټ په درې ونه فارمټ کې راشد خان وایس کپتان دی زه خپل کپتان یم نو درې ونه فارمټ تاسو نم